نظام الدین قیصاري چیرته او ولې نیول شوی دی؟ تازه قریشي څه ویلي دي او د دې ترڅنګ تازه او مهم خبرونه در سره په همدې ویډیو کې شریکوم، نو ویډیو تر اخره وګورئ. د ایران رسنیو ریپورټ ورکړی دی چې د سې شنبې په ورځ یعنې د لړم په 25مه د تیر نظام محلي چارواکي نظام الدین قیصاري د اسنادو د جال په جرم نیول شوی دی. ویل کېږي چې قیصاري د اسنادو د جال او مهاجرینو غولولو په جرم نیول شوی دی. استرالیا د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه هیواد تر اوسه پورې هیڅ افغان ته بشردوستانه ویزه نه ده ورکړې. د یاد وزارت په خبره په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو راوروسته دوی له دغه هیواد څخه ورغلیو کډوالو ته ویزه نه ده صادره کړې. طالب چارواکي وایي چې پاکستان به د افغانستان هوایي چلن کارکوونکو ته د مسلکي زده کړو زمینه برابره کړي. شاه محمود قریشي څرګنده کړې ده چې پاکستان په وار امریکا ته له افغانستان څخه د وتلو په اړه خبرداری ورکړی دی او ورته ویلي وو چې د ځواکونو وتلو مسله باید د بین الافغاني مذاکراتو له پرمختګ سره تړلې وي، خو امریکا بیړه وکړه او افغانستان یې له اوسني وضعیت سره مخ کړ. او د پای خبر هم دا چې د خیبر نیوز ټلویزیون خبریال له ښاغلي امیر خان متقي وپوښتل چې پښتانه له موسیقۍ سره جوړ دي، کله به موسیقي ورپرېږدئ؟ د ورته وویل په خیبر نیوز کې خو اجازه شته. دواړو وخندل او یو بل ته یې لاس ورکړ. د متقي صاحب د دې خبرې معنا څه ده؟ دا چې تاسې ملا نه یاست نیولي نو اورئ سندرې؟ موسیقي یوازې په موږ حرامه ده؟ خپل د کار خپل مې کار، او که کومه بله خبره ده چې د چا سر پرې نه خلاصیږي. ستاسو له ملتیا مننه. دا او تر دې مهاله وروستي او تازه مهم خبرونه چې موږ له تاسو سره شریک کړل، د راتلونکو لپاره ضرور زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، الله مو مل شه.